کړی دی او دا ډېر قیمتي سوال دی او مخکې مې څو پیرې کې صحیح جواب شوی دی. هغه دا چې دا سامان چې یو سړی یو کس سامان خرڅوي یا څه شی الي او بل کس د هغه دپاره د سامان وګوري څه شی چې هغه الي، لکه مثال په دې صور کې یو سړی ګاډی الي او بل کس د هغه دپاره ګاډی وګوري او دا ګاډی په ده باندې خرڅ کړي، د هغه کس نه ولې په دې خرڅ کړي او منځ کې پکې ځان له ګټه ووالي. دې ته پښتو کې څه کار وایي؟ دلالي یا بل نه، بارګین خو د ګاډو سره تعلق ساتي. کمیشن خو د پښتو ټکی کمیشن الغرض بیپاري، یعنی داسې قسم الفاظ چې کوم هغه دپاره استعمالېږي هر علاقه کې. عمر د صورت د مسلې هغه ذکر کو چې یو کس دی او دا صرف خبره د ګاډي نه چې د بارګینګ مسله موږ ذکر کو، یعنی هر شی کیدی شي. لکه مثال کې زما دوکان دی ته ماله ګراک راولي او سامان زه په هغه ګراک خرڅ کړم او په هغې کې ته فایده لري. پوه شوې په دې مسله کې چې دا کار به جایز یو کړم. دې دپاره به کې اسم سره ویلی کېږي، اسم سره، او دې دپاره به دې کس دپاره به کې دلال ویلی کېږي، یعنی دې لاره ښیي دې سړي ته د سامان د اخیستو. سمسره څه ته وایي؟ پاره به کې یعنی د اخیستونکي او د خرڅونکي په منځ کې واسطه جوړېدل. دا به ښه تعریف، د خرڅونکي او د اخیستونکي په منځ کې واسطه جوړېدل. او دې کار ته د خلکو ضرورت دی، دې کار ته د خلکو ضرورت دی، ځکه چې ډېر خلک داسې دي چې هغه سامان نه پېژني، نو بل کس ته وایي ته دا سامان ماله واله. یا یو کس دی چې د هغه سره وخت نشته د سامان د اخیستو، بل ته یاره ماله څه سامان ماله به پلانې شی را پیدا نه کړي او زه به را پیدا کړم، اب پکې ځان خپله ګټه اخلي. یا کله سړی دی بازار ته ورشي که نه چغې چغارې جوړي او دا شی په دومره او دا په دې دومره، بیا هغه ته هغه د مالک سره هغه سامان د هغه مالک سره ته میلاو کړي، نو هغه به کې ځان له خپلې پیسې اخلي. دې ته د خلکو ضرورت دی، نو دا کار جایز دی. دې کې فایده د اخیستونکي هم ده، فایده د خرڅونکي هم ده او فایده د کس هم ده چې په دې منځ کې واسطه ده. درې واړو ته فایده رسي، درې واړو ته دې کې فایده رسي. خو دې کې شرط دا دی اولنی چې دا سمسار چې دی دا کوم کس چې دا کار کوي دی به پوهه وي. لکه اوس ګاډی راوستو دی پوهه چې دا سړی کوم ګاډی غواړي څه غواړي څه مواصفات حق شاني، ځکه چې چاته نقصان ونه رسوي. او اهمه خبره په دې کې چې دا سړی به رښتیا وایي، دروغ به نه وایي. او نن سبا دروغ پکې ډېر زیات استعمال، او قسم مې دی په الله دومره، او د بل د سامان خرڅولو دپاره او د ده پکې یو څو روپۍ د هغې دپاره دا دروغو دا قسمونه به خوري، که څاروی خرڅوي، که ګاډی خرڅوي، که بل شی خرڅوي، او په الله مې د قسم مې داسې او الله مې د دې ځینې نه خوځوي که داسې داسې خبرې پکې وکړي. دا دروغ دي، رښتیا به وایي دا وروره د سامان دی، دې کې دا عیب دی، دې کې دا نقصان دی، دا یې ریټ دی، دا خبره ده. که دغه سړي بیا مو اخیستو صحیح دی، خو دروغ به په دې کې نه وایي، او دا کار جایز دی. امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې باب تړلی دی، باب اجر السمسره، باب دی په بیان د اجر او د پیسو د هغه چا کې چې څوک د دې سمسرې دا کار کوي، سامانونه خرڅي اخلي، په منځ کې واسطه جوړ شي. نو بیا د امام ابن سیرین، امام عطا، ابراهیم النخعي، امام حسن د دې ټولو باره کې خبره کړې ده چې دوی دا ویلي چې دا پیسې جایز دي. نو دا قسمه کاروبار څه دی؟ جایز دی، په څه شرط؟ چې رښتیا وي، دروغ دوکې دړاکې دا به پکې نه وي. بله اهمه خبره پکې هم ده، ګورئ لکه اوس زما دوکان دی، ته ماله ګراک راولي، داسې نه چې زه ستا د لاسه د دې سامان دا ریټ دومره ډېر کړم چې هغه اخیستونکي ته نقصان رسوم، دا به پکې هم نه وي. ګورئ لکه اوس په یو شی په 1000 روپۍ خرڅېږي او ستا د لاسه هغه زه 1500 کم او یا 2000 روپۍ کم، زیاتې شو، حد نه زیات
ریټ د هغې زیاتې خو که داسې معمولي زیادت پکې راشي یا هغه کم ریټ چې دی په حق کې خرڅ کړي او بیا دی د هغې نه دله څه ګټه ورکوي پوه شوئ که نه نو چې زیاتې پکې ونه شي د چا سره اخیستونکي سره دا پکې مخې ته دا نقطه یې ښوده پکار دا نه چې اوس مثال کې یاره زه سامان خرڅوم په 10,000 روپۍ دی او 20,000 روپۍ پکې زما سامان د څو دی 10,000 او څو پکې زما دي 20,000 دا ونه کېږي یا 10,000 سامان دی او 10,000 مال راکړه مناسب ریټ د دې خپلې منډې که دی کېدي نو هغې څه حرج نشته